اسلامی لارښوونې. دارنګه د شعبان د 15 شپې په اړه باندې هم بعضې اخبار روایت کمزوري او ضعیف شته چې زموږ زیات ورونه مسلمانان دینداره خلک د ناخبرۍ د وجې نه یا د علمي تحقیق د نشتون په خاطر باندې په دې خطاګانو کې واقع کېږي، باید په دې مسله باندې خبر وي. امام ابن رجب په خپل کتاب اللطائف چې مخکې په حواله ورکړی شو هغه کې په دې مخکني حدیث باندې حواله ورکړې، فرمایي چې په دې کې مختلف روایت خلکو ذکر کړي چې ټول ضعیف دي او اکثر محدثینو هغې ته ضعیف ویلي دي. امام ابن حبان ځینې را ذکر کړي دي، وی د هغې یو نمونه داسې ده، یو حدیث د عایشه رضی الله عنها دی، په هغې کې داسې دي ان الله تعالی ينزل ليله النصف من شعبان الى سماء الدنيا، چې د شعبان د میاشتې په 15مه شپه الله د دنیا اسمان ته راکوزیږي او خلکو ته معافي کوي تر دې پورې لکه من عدد شعر غنم الكلب، په عدد د هغه ویښتانو او وژغنو د هغه سپي چې هغه د ګډو وزو څوکیداري کوي او هغې سره یې. اول د الفاظو کې وګورئ څومره رکاکت. امام احمد رحمه الله دا روایت کړی او ترمذي ابن ماجه هم. امام ترمذي وی ان البخاري ضعفه، امام بخاري دا حدیث ډیر ضعیف ګرځولی. بیا امام ابن رجب په دې معنی باندې نور روایت هم را ذکر کړي دي او فرمایي وفي الباب احاديث اخر فيها ضعف، نور حدیث هم دی چې هغه د دې نه ډېر ضعیف دي. امام شوکاني وی کوم حدیث چې امام ترمذي ابن ماجه د شعبان د 15مې د شپې په اړه ذکر کړی دی د عایشه رضی الله عنها څخه، دا ضعیف دی او دا منقطع هم دی، په دې کې انقطاع ده. نو منقطع حدیث هغه دلیل نشي جوړېدی د یو مسلې د اثبات دپاره، دا ضعیف یو قسم دی. شیخ عبدالعزیز بن باز حفظه الله هغه فرمایي ورد فی فضلها حدیث ضعیفه، د دې په فضیلت کې څه ضعیف روایت راغلی دي خو لا یجوز الاعتماد علیه، په هغې اعتماد نشي کولی. بعضې متاخرینو ډېر کوشش کړی چې دا صحیح ثابت کړي، ځکه په ډېرو طریقو باندې دا روایت خلکو ذکر کړي. وی دا ټوله حدیث چې راغونډ کې او د یو بل په تایید کې ودرې نو اوچته مرتبه دا جوړېږي چې د حسن لغیره ته جوړ شي، د صحیح درجې ته نشي خطی. د مصطلح الحدیث د اصول قواعدو طریقه هم دا ده. نو خلاصه دا شوه چې د شعبان د میاشتې د 15مې شپې د فضیلت په باره کې صحیح روایت نشته دی، اکثر ضعیف کمزوري منقطع روایات دي چې د صحیح مصادرو نه دي روایت شوي. راځو چې د دغه شپې قیام اللیل تهجد کول، په دغه شپه کې عبادت کول ډېر زیات، نو دا په 3 مرتبو باندې دي. عبادت کول په 15 شپه د شعبان باندې دا 3 ډوله دي. یو دا چې یو سړی په عمومي ډول باندې د شپې تهجد کوي، راپاسېږي او په دغه شپه هم وکړي. مثلا یو سړی د هغه عادت دا دی، الله له دا ښایسته عادت ورکړی دا قیام اللیل کوي، د شپې پاسېږي تهجد، نو هره شپه قیام اللیل عبادت کوي، نو په دغه شپه باندې بس الله توفیق ورکړو او عبادت یې وکړو. د کم زیادت تخصیص پکې نه کوي چې یاره دې شپه باندې خیر دی لږ زیات وکړم، په دې عقیده چې یاره دې شپې لپاره ډېر فضیلت او غوره دی، نو دا عادي خبره ده، په دې کې هېڅ مشکل نشته. دا سړی خپل عبادت په عادي طریقه باندې سرته وړي، نو که دا ډېر پکې عبادت وکړي او که لږ وکړي او په کم خصوصیت باندې قایل نه وي، نو د دې عبادت په خپله شپه کې صحیح دی، هېڅ مشکل پرې نشته. دویم ډول هغه دا دی چې یو سړی مونځ هم کوي کله کله، خو دې ورځ دپاره یا دې شپې دپاره ځانګړي ترتیبات ونیسي، یعنې د 15 د شعبان په نسبت سره د نورو شپو ځانو ته تیار کړي او ځانو ته بیدار کړي او رابډې ووایي چې دا شپه به زه ډېر عبادت کوم، نو دا یو بدعي طریقه ده، د ځانه جوړه شوې طریقه ده. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه په دې باره کې هېڅ نه دي روایت شوي چې چاته د هغې امر کړی وي. دارنګې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا کار په خپله نه دی کړی، نه صحابو دا کار کړی دی. که څوک وایي چې ولې تاسو خو مخکې ویل چې علي رضی الله عنه ته پکې یو روایت منسوب شته که نه، کوم چې امام ابن ماجه ذکر کړی دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ویلي لیلة النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نهارها، چې د شپې پکې قیام اللیل عبادت تهجد وکئ او د ورځې روژه ونیسئ. نو ته څنګه وایې چې په دې کې روایت نشته؟ موږ مخکې ویل چې امام ابن رجب دا روایت راخستی دی او هغه ورته ویل چې دا ضعیف دی. محمد رشید رضا هغه وایي انه موضوع، دا موضوعي روایت دی او په داسې روایاتو باندې حکم شرعي اثبات نشي کېدی. دا چې ځینې علماو په ضعیف روایت باندې عمل جایز ګڼي چې په ضعیف روایت باندې هم فضایل ثابتېږي، نو په هغې کې قدرمنو شرط دی
څه شروط یې ښه دي چې په دې شروطو باندې دا ضعیف روایت شوی وي نو بیا به یو عمل دپاره فضیلت ثابتېږي چې په دې مسله کې هغه شرایط هم نشته. هغه شرایطو کې دا دی کوم مسلې دپاره چې ضعیف روایت راځي نو اول شرط دا دی الله یکون ضعیف شدیدا، دا د ضعیف روایت ضعف به شدید ډېر ضعف به نه وي، مانه معمولي ضعف به پکې وي، او د دې روایت ضعف ډېر زیات دی ځکه موضوعي روایت دی، ځکه هغه څوک پکې دی چې هغه د ځان احادیث جوړول. دویم شرط چې دا حدیث به روایت شوی وي په هغه مسایلو کې چې د هغې اصل ثابت وي، اصل به ثابت شوي نو خیر که نور روایتو کې ضعف وي او هغه روایت ډېر سخت ضعیف نه وي نو دغه شرط هم په دې کې نشته دی، ځکه چې کله یو مسلې اصل ثابت وي روایت پکې راشي نو په هغې کې د انسان نفس دپاره یو قسم سکون وي چې زه روایت اصل ثابت دی او دا بل روایت که پکې راغلی کمزوری دی نو خو د هغې دپاره تابع او شاهد دی د ثواب په نیت یې وکړي. نو دلته د دې اصل سر د نبي کریم صلی الله علیه وسلم صحابو نه ثابت نه دی، نو د شعبان د 15مې شپې د عمل لپاره په دې کې کوم دلیل نشته. نو دغه شان د قیام اللیل د 15 د شعبان دپاره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه د صحابو نه هیڅ قسم دلیل نشته په دې باندې. 93 یوه څپه اسلامي لارښوونې. یو بل رسم او عادت د مسلمانانو ادا دی چې په دې شپه باندې خاص تعداد باندې عبادت کوي، په خاص تعداد باندې نوافل او یا ختمونه، او دا هر کال لاسې کوي، نور وخت نه کوي چې دغه شپه راشي نو په تکرار سره په هر کال باندې ده په دغه شپه کې عبادت کوي، معلوم رکعتونه معلوم وردونه وي، نو دا د هغې نه سخت بدعت دی، ډېره شنیعه ده، د ځانه جوړه شوې ده، کوم ثبوت نه لري او د سنتو نه ډېره لرې خبره ده. دې دپاره هم دوی څه موضوع روایت وړاندې کړي پیش کړي دي، صحیح روایت پکې نشته، د ځانه جوړ شوي روایت دی. امام شوکاني په فواید المجموعه کې په صفحه 1500 باندې ذکر کوي وی قد رویت صلاة هذه الليلة يعني ليلة نصف من شعبان على انحاء مختلفة كلها باطلة وموضوعة. و د شعبان د 15مې شپې د عبادت او د مانځه په اړه باندې په مختلفو طریقو باندې ځینې خلکو بعضې روایت ذکر کړي چې ټول باطل او موضوع دي، د ځانه جوړ شوي دي، هیڅ قسم ثبوت نه لري. 5مه مسله د دغې شپو په اړه باندې او د دغې ورځې د روژو په اړه هغه دا ده، او دا مسله زمونږ د عوامو ورونو په منځ کې هم ډېره زیاته مشهوره ده، بلکې اکثر طالبان او مولیان او بزرګان هم په دې کې تېروځي. زمونږ عام ورونو په مخ کې دا خبره مشهوره ده چې د شعبان په 15 باندې د انسان د ټول رزق تقدیر هغه لیکل کېږي، د راروان کال چې څومره تقدیرات شیان دا وی په دې شپه باندې لیکل کېږي. نو دې وجې نه وی که په دې ورځ باندې سړی په خپل اهل و عیال باندې خرچه وکړي نو دا رزق یې پراخېږي، که په دې شپه باندې یا په دې ورځ دې په ځان باندې فراخي وکړه نو ټول کال به دې پراخی، که دې ورځ دې په ځان سختي وکړله نو ټول کال به دې بیا دغه شانې تنګ رزق وي. او دا هم یو بېځای باطل ناروا وهم او خیال له هیڅ حقیقت نه لري مسلمانانو، او دا خبره اصل کې د صحیح حدیث او د قرآن د آیاتونو سره ټکر ده. دې کې هم دوی د ځانه یو باطل روایت بې اصله روایت ذکر کړي دي، خو زمونږ دین صفا دین دی، زمونږ دین په دلیل باندې په سند باندې ولاړ دین دی. د قرآن د ځینې آیاتونو صورتونو نه ښکاره معلومیږي چې په کومه شپه باندې الله د انسانانو مقادر د یو کال لیکي او الله په هغه شپه راکوزیږي او د خلکو دعاګانې قبلوي، نو هغه د لیلة القدر شپه ده چې هغه په رمضان کې او په د رمضان په آخر کې وي. لکه الله جل شانه سورة دخان کې فرمای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين رحمة من ربك انه هو السميع العليم. الله وی مونږ دا قرآن د برکت په ډکه شپه کې نازل کړی دی او دا د مسلمانانو د لارښوونې دپاره د هغوی د تعلیم او تربیې په خاطر باندې الله دا کتاب را نازل کړی دی او په دغه شپه باندې د ټولو کارونو فیصله کېږي او د هغې مقادر لیکلی کېږي. نو وایه قرآن خو د لیلة القدر په شپه نازل شوی دی، نو دا آیات صریح دلیل دی په دې باندې چې دا په لیلة القدر کې دی، په رمضان کې په شعبان کې نه وي. نو کوم روایت چې چا ذکر کړي هغه د قرآن د دې آیت خلاف دی او هغه باطل دی، ځکه باطل دی. بل ځای کې سورة قدر کې الله فرمای انا انزلناه فی لیلة القدر
دا قرآن موږ د لیلة القدر په شپه نازل کړی دی او د ټول امت په دې اتفاق ده چې د لیلة القدر شپه ده په رمضان کې هغه په آخر 10 ورځو کې په تاقو ورځو کې. نو کوم روایات چې څوک په دې اړه د شعبان متعلق وایي نو دا اصل نه لري، دا د ځانه جوړ شوي دي، دا د قرآن او د دې صحیح روایاتو سره په ټکر کې دي. 93 یوه څپه.